الاعراف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 206 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام میم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين الف لام میم صاد دا یو کتاب دی چې تا ته درلیږل شوی دی نو ای محمد صلی الله علیه وسلم ستا په زړه کې دې له ده نه څه اندېښنه نه وي د ده له نازلولو نه هدف دا دی چې ته د ده په وسیله منکرانو وویروې او د مؤمنانو لپاره یادونه وي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اے خلکو څه چې ستاسې د رب له لوري پر تاسې باندې نازل شوي دي د هغو پیروي وکړئ او له خپل رب نه پرته د نورو سرپرستانو پیروي مه کوئ خو تاسې نصیحت ډېر لږ منئ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون څومره ودانۍ دي چې هغه مونږ تباه کړې پر هغو باندې په ناڅاپي ډول د شپې زموږ عذاب پرېوت یا په رڼا ورځ په داسې وخت کې راغی چې هغوی استراحت کړی فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين او کله چې پر هغوی باندې زموږ عذاب راغی نو د هغوی په ژبه له دې وینا پرته نور څه نه و چې موږ په رښتیا سره ظالمان فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين نو دا کار ارومرو کېدونکی دی چې موږ له هغو خلکو څخه حساب واخلو چې موږ هغوی ته پیغمبران ورلېږلي دي او له پیغمبرانو نه به هم د پیغام رسولو پوښتنه وکړو فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين بیا به موږ په خپله په کامل علم سره ټوله ماجرا د هغوی مخې ته وړاندې کړو ښه نو موږ چېرته غایب نه وو والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون او په هغه ورځ به تله کټ مټ حق وي د چا چې پله درنه وي همغوی به خلاصون ومومي او د چا چې پلې سپکې شي همغوی به په زیان کې د خپل ځان اخته کوونکي وي ځکه چې هغوی زموږ له آیاتونو سره له ظلمه ډک برخورد کوي ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون مونږ تاسو له وس واک سره په ځمکه کې مشته کړی او تاسو لپاره مو دلته د اوسېدو وسایل برابر کړل خو تاسو ډیر کم شکر ویستونکي یاست ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين مونږ تاسو هستونه یعنی پیدایښت پیل کړ بیا مو تاسو صورت جوړ کړ بیا مو پرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړي په دې امر سره ټولو سجده وکړه خو ابلیس په سجده کوونکو کې شامل نشو قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين پوښتنه یې وکړه څه شي له سجدې کولو څخه منع کړې کله چې ما درته امر کړی و
وی ویل زه له هغه نه غوره یم، تا زه له اوره پیدا کړی یم او هغه له خټې څخه. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الله فرمایل خنو ته له دې ځایه کوز شه، ته حق نه لرې چې دلته د لویۍ غرور وکړې. وځه چې په حقیقت کې ته له ذلیل شوو څخه یې. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. وی ویل ما ته تر هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې دا ټول دوهم ځل راپاڅول شي. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وی فرمایل مهلت ته درته. وی ویل خنو څنګه چې تا زه په ګمراهۍ کې اخته کړی یم، زه به هم اوس ستا د سمې لارې په سر باندې دغو انسانانو ته څارو کینم. له وړاندې وروسته ښي خوا کیڼې خوا هر لوري به یې راایسار کړم او ته به د دوی زیاتره شکر ویستونکي ونه مومې. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وی فرمایل له دې ځایه سپکه ورټل شوی وځه، باور ولره چې له دوی څخه چې څوک ستا پیروي وکړي ستا په شمول به له هغو ټولو نه دوزخ ډک کړم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. او ای آدمه ته او ستا مېرمن دواړه په دې جنت کې اوسېږئ، هر چېرته چې هر شی ستاسې زړه غواړي خورئ، خو دغې ونې ته نږدې مه ورځئ، که نه نو له ظالمانو څخه به وشمېرل شئ. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. بیا شیطان هغوی تیر ویستل تر څو چې د هغوی شرمځایونه چې یو له بله پټ کړای شوي وو د هغوی په وړاندې بربنډ شي. هغو ته یې وویل ستاسې رب چې تاسې له دې ونې څخه منع کړي یاست، د دې باعث له دې پرته نور څه نه دي چې چېرته تاسې په رښتیا نه شي یا تاسې ته د تل لپاره ژوند در په برخه نه شي. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. او هغه په لوړه یعنې قسم خوړلو هغوی ته وویل چې زه ستاسې رښتینی خیر غوښتونکی یم. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. په دې توګه په غولولو سره هغه دواړه کرار خپلې لارې ته راواړول. په پای کې چې کله هغوی د هغې ونې خوند وڅاکه نو د یو بل په وړاندې د هغوی سطر مات شو او هغوی د جنت په پاڼو سره د خپلو بدنونو په پټولو لاس پورې کړ. په دې وخت کې چې کله د هغو رب هغوی ته غږ وکړ آیا ما تاسې له دې ونې څخه نه وی منع کړي او نه مې وویلي چې شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دواړو وویل ای زموږ ربه موږ په خپل ځان ظلم وکړ، اوس که تا موږ ته بښنه ونه کړه او پر موږ دې رحم ونه کړ نو موږ به ارومرو تباه شو. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.